علیکم. زه یم ستاسو ورور رشید علي او تاسو ګورئ پښتو یوټیوب گروث چینل. د ویډیو کې نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې په 2026 کې شارټ ویډیو چې کوم ده دا بالکل نه اګنور کوئ. که چېرې تاسو دا اګنور کوئ نو ستاسو چینل بالکل چې دی نه هغه وایرل کېدی نشي او ستاسو چینل چې دی هغه مونیټایز کېدی نشي او تاسو ته ډالرز نشي ګټلی. سمپل اسانه طریقه دا ده چې 90% خلک چې دی نه هغه دا غلطي کوي چې تاسو ته پته پکار ده چې نن سبا په 2026 کې کم از کم په 2026 کې چې کوم دی د یوټیوب شارټ چې کوم دی هغه ډیمانډ ډیر زیات شو. په دې باندې تاسو څه کولی شئ، مختلف قسمه ارننګ تاسو د دې نه کولی شئ، پیسې ګټلی شئ، وایرل کولی څنګه شئ، ټول سټپ بای سټپ په دې ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې تاسو ته پته ولګي. لومبۍ خبره ما تاسو ته وکړه چې تاسو په یوټیوب باندې کار کوئ او تاسو شارټ ویډیوګانې اپلوډ کوئ چې په هر یو پلیټ فارم باندې کوئ، یوټیوب، ټیک ټاک وغیره وغیره، مطلب هر یو باندې. په هغې کې مین سیزونه تاسو ته زه ښیم چې 5 سیزونه داسې دي چې په هغې 5 سیزونو کې تاسو کله کنټرول وکړو، هغه 5 سیزونه تاسو راونیسل، ستاسو ویډیو به وایرل کېږي او ستاسو ویډیو به بوسټ کېږي او چینل به ستاسو مونیټایز کېږي انشاءالله تعالی. خو په هغې باندې 5 وجه دا ده چې تاسو پې کار وکړئ. کله تاسو چې کار وکړئ تاسو سیزونه مطلب هغه شانتې تاسو په هغې سیز باندې عمل وکړئ او ستاسو چینل به ګرو کېږي. لومبۍ سیز تاسو ته زه ښیم چې په لومبۍ خبره دا ده په دې کې چې تاسو لومبۍ د دې سیکرټ فارموله زه تاسو ته ښیم چې په دې کې څه چل دی چې 3 سیکنډ تاسو شارټ ویډیو جوړوئ، 3 سیکنډ کم از کم تاسو په هغې کې هغه 3 سیکنډ داسې هوک ورکئ، داسې یو خبره وکئ، فاسټ ایډیټینګ وکئ چې هغه خلک هغه وګوري او مجبوره شي چې هغه ستاسو هغه ویډیو پوره وګوري. لومبۍ خبره هغه ده. دویمه خبره دا ده چې تاسو پکې یو سټرونګ پرومیس وکئ چې مطلب دا دی په 2026 کې به داسې مطلب تاسو پکې وایئ چې یاره یہ ټریک ازمالو یا دا ټریک تاسو استعمال کوئ د تاسو به 10,000 ویوز په نیکسټ شارټ باندې راځي. داسې یو پرومیس پکې تاسو وکړئ. صحیح شوه. بیا پکې دریم چې کوم دی نه هغه ټیکنیک دی انټرپټ، هغه مطلب د ویوز دپاره تاسو ته پیټرن ټیکنیک چې کوم 3 نه 5 سیکنډ چې کوم دی کیمرا پکې انګل مطلب هغه څه شي دی هغه تاسو لکه زه ویډیو جوړم د دې غاړې داسې لاس کم، د دې غاړې داسې کیمرا داسې هغسې او ایډیټینګ فاسټ وغیره وغیره دغه شانتې. نمبر 3 چې کوم دی 80% ریټینشن اډینس چې کوم دی هغه ټارګټ چې کوم دی هغه څه شی دی شورټ چې کوم دی شورټ زیات نه زیات چې جوړوي نه 20 نه 30 سیکنډ جوړوي. دا چې دی 20-30 سیکنډ چې تاسو جوړوي نه 20 نه 30 سیکنډ چې کوم شورټ دی دا زیات تر وایرل کېږي. خو په دې 20-30 سیکنډ کې اینډ کې اخري چې کوم تاسو اخري الفاظ اخري تاسو لمحای نه په هغې کې تاسو بیا دا ووایئ لیکن سب سے امپورټنټ سټپ بھی ابھی باقی ہے چې تاسو پکې دا ووایئ کله نو بیا هغه به څه کوي، هغه به ستاسو چې کومه ویډیو وي نو هغه به خامخا ګوري او ویډیو چې کله وګوري نو ویډیو چې تا کنیکټ کړي دې سره خو به ګوري، چې ویډیو تاسو کنټیکټ کړي دي کنیکټ نه دي سره نه هغه نشي کتی. پنځم خبره دا ده چې نیچ چې کومه ده ډسټنس دا ډېر سټریټجي کومه ده دا ډېر ضروري ده. صحیح شوه. نه په هغې کې ډومینیشن سټریټجي ستاسو څه ده هغه دا ده چې تاسو کم از کم په ډیلي باندې ډیلي روټین باندې چې کوم دی په هغې باندې تاسو کار وکئ او تاسو پکې داسې سیزونه ووایئ، تاسو پکې داسې سیزونه روان کړئ چې په هغې باندې یو ستاسو هغه خبره رواني او ستاسو هغه چینل چلیږي. لکه اے آی ټول شو یا آنلاین ارننګ شو یا موټیویشن شو یا مطلب فکس وغیره ګیمنګ ټریډنګ وغیره دا سیزونه چې شنو الګوریدم ته تاسو بالکل کلیر ورکړئ، یو نیچ سلیکټ کړئ چې یاره موږ په دې نیچ کار کوو، یو تاکي چې تاسو ته پته ولګي چې تاسو ورته ووایئ چې موږ په دې شیز کې ایکسپرټ یو. په هغې کې کنسټنټي هیک چې کوم دی کنسسټنسي هیک چې کوم دی هغه روزانه تاسو به څه کوئ. څه مطلب دا دی چې تاسو به روزانه څه کوئ، روزانه په حساب باندې به تاسو 1 نه 2 شوټونه اپلوډ کوئ د 13 ورځو پورې، مطلب د یوې میاشتې پورې به تاسو په دې باندې دغه شانتې کار کوئ. او شارټ چې کوم دی نه هغه گیم لګ نه ہے، شارټ به تاسو مطلب دا د لګ گیم نه دی خو دا څه شي دی دا د والیوم دی، والیوم چې سرچ والیوم دی، یو شیز څومره سیوی په هغې باندې هغه خلک زیات راځي او هغه خلک ګوري په هغې باندې هغې ته مسله کېږي هغه حساب کتابي. خو په 2026 کو شورټ نه پیسې ګټل چې دي دا انتهایی آسان کار دی. په 3 سټیپو باندې تاسو ته بالکل که ستاسو چینل مونیټایز نه یم تاسو ګټلی شئ. څنګه؟ لومبۍ خبره ډیجیټل مارکیټینګ تاسو پې کولی شئ. څه سیز دی ما سره هر یو سیز دی مطلب هغه تاسو آنلاین خرڅولی اخیستی شئ. په خپل ویډیو کې تاسو ډایرکټ یو سیز ټیک کولی شئ او هغه تاسو ویل شئ. دویم پکې دی اپیلیټ مارکیټینګ، مطلب هغه تاسو اپیلیټ مارکیټینګ څنګه مطلب تاسو اخیسته خرڅول هغه هم دی. اوس دا مایک ته دا ما راګول دی د بویه والا، زه وایم چې یاره دا بویه والا مایک ته ډېر زبردست دی او په دې کې داسې شیز پروموټ کوم نه، خو صرف ستاسو د خونه دپاره چې زه دا ووایم چې دا به دا دغه دی هغې مله چې کوم دی نه د دې څه دي چې دا ما سره په یو سیز باندې موجود دی او زه هغه لینک ما ورکړی څنګه چې زما په دې لینک ډسکرپشن کې شته دی چې دا مایک په تاسو اخیستی شئ نه هغې ځای به ډایرکټ کلیک کوئ او دا مایک په تاسو ته میلاویږي، هلته نه هغې به ماله کمیشن راکوي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې یو شیز دریم دا دی چې دریم پکې دا دی چې برانډ ډیل مطلب دا دی چې دا اوس دا کمپني ماته وایي چې بای ته په دې باندې یو ویډیو جوړه کړه، زموږ د دې مایک مشهورتیا وکړه چې مشهورتیا وکړي نو موږ به تاله دومره پیسې درکړو. هغه سیز کې دا هغې کې هم زه د دې نه پیسې ګټلی شم. صحیح شوه.
خو کم از کم صرف او صرف دا مطلب د دې ویډیو دا دی چې زه تاسو ته وایم دا چینل ما تاسو ته پته ده چې چینج کړی دی پښتو کې، خو اوس ما په اردو کې ویډیو چې زه جوړه کوم هغه پښتو والا راته لږه مشکله غونته ښکاري. مشکله دا چې لکه هغه لهجه ګډه وډه شي. معذرت په دې خبره زه تاسو نه معذرت خوایم. خو په دې کې یو بله خبره دا ده که تاسو په 2026 کې په خپل یوټیوب چینل باندې شارټ ویډیو اپلوډ کول غواړئ او وایرل کول غواړئ، نه کم از کم تاسو دا وکړئ چې چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او شیر یې کړئ. او تاسو کم از کم چې چینل سبسکرایب کړئ نو نیکسټ ویډیوګانې چې کومې دي هغه به تاسو ماته کمنټس کوئ، زه به تاسو د کمنټس مطابق تاسو ته ویډیو جوړوم. نیکسټ ویډیو موږ جوړوو چې 10 ویډیوګانې وایرل چې کوم شارټ دي، 10 قسمه شارټ ویډیوګانې دي هغه وایرل دي، په هغې به موږ ویډیو جوړوو چې هغه کم شارټ دي د کم ځای نه بیا راخلو څنګه به جوړو. نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.